اول تاسو ته زه خپله سی وي ښیمه، بعد له هغې تاسو ته دغسې طریقه هم ښیمه چې څنګه کولی شو په خپل موبایل کې سی وي جوړه کړو. دا تاسو ته ښکاري چې زما سی وي ده، دلته په اوله کې نوم دی او بیا دلته د کنټکټ لپاره د موبایل نمبر، ایمیل ادرس او نشنلیټي او دغه بیا ایکسپیرینس همدغسې ایجوکیشن. که چیرې تاسو هم غواړئ چې دغسې سی وي جوړه کړئ او ډیزاین یې کړئ، نو په دې ویډیو کې تاسو ته مکمله طریقه در ښیم او دغه ویډیو در سره وګورئ. اول به تاسو راشئ دغه د موبایل پلی سټور ته. په دې کې صرف چې سی وي ورته ولیکئ نو تاسو ته به یو اپلیکیشن راواوړي. هر یو چې تاسو را ډاونلوډ کړئ ټول همدغسې سیم کار کوي. خو که دغه اپلیکیشن تاسو را ډاونلوډ کړئ نو ښه به وي او په دې کې تاسو ته د سی وي جوړولو طریقه هم زه در ښیمه. په دغه بیخ کې تاسو ته ښکاري کریټ سی وي، په دې باندې به تاسو یو کلیک وکړئ. دلته چې کله کلیک وکړ نو په دغه اول سر کې به تاسو راشئ اپلوډ پکچر. اپلوډ پکچر باندې به کلیک وکړئ او بیا به دغه اپلوډ پکچر کلیک کړئ او د ګیلرۍ نه به تاسو یو عکس ورته انتخاب کړئ او بیا به تاسو راشئ دغه به ډن کړئ. بیا به تاسو راشئ دلته به خپل اول نوم ورکړئ. دلته مثلا زه خپل نوم ورکومه او بیا به په دې ځای کې خپل تخلص ورته ولیکئ. دلته پروفیشن ټایټل موږ ورته ګرافیک ډیزاینر لیکو او میل دغه خپله انتخاب شوی دی او نشنلیټي موږ ورته لیکو چې افغان. په نشنلیټي کې موږ افغان ورته ولیکه او ډیټ اف برث به هم په دې ځای کې تاسو ورته ولیکئ. مثلا زه خپله د ډیټ اف برث ورته لیکمه 2015 د ډسمبر میاشتې 28مه نیټه. نو دغه تاسو ورته کولی شئ چې ولیکئ خو د تذکرې موافق باید دغه وي او په دې ځای کې به راشئ خپل د موبایل نمبر به تاسو ورکئ او بیا به دلته تاسو راشئ خپل د ایمیل ادرس به ورکئ. کله مو چې دا کار وکړ نو اول سټیپ چې دی زمونږ بشپړ شو. اوس به تاسو راشئ دغه دویم سټیپ ته، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او په دې کې به خپل دغه ډسکریپشن ورته ولیکئ. خو موږ راځو دلته سمپل تاسو ته یو انتخابوم او په دې کې تاسو کولی شئ چې خپل ډسکریپشن دغسې ورته ورکئ. بیا به تاسو په دریم مرحله کې راشئ ایجوکیشن ډیټیلز، په دې به کلیک وکړئ او لاندې به راشئ دلته په پلس په دغه باندې به کلیک وکړئ. کولی شئ چې دلته خپل د پوهنتون یا د مکتب نوم ورته ولیکئ. نو زه راځم دلته د خپل مکتب نوم ورته لیکمه. دلته مو خپل د مکتب نوم ورکړ او دلته به بیا هغه درجه تاسو ولیکئ. 12م صنف پکې لیکمه او سټارټ ییر په تاسو په څوم کال کې شروع کړی و دغه مکتب 2011 کې او پای ته په کوم کال کې ورسوو. تاسو کولی شئ خپل دغه د پای کالم ورته انتخاب کړئ چې په همدغه 2023 ما ورته انتخاب کړ او بیا به تاسو راشئ دلته په دغه ایډ باندې به کلیک وکړئ، یعنې دغه به پکې ایډ شي هلته او دلته به بیا راشئ سکیلز ډیټیلز. د خپل سکیلز باره کې درنه پوښتنه کوي، دغه پلس باندې به کلیک ورته وکړئ. دلته تاسو کولی شئ خپل سکیل ورته ولیکئ. مثلا زه ورته لیکم چې فاست ټایپینګ او دلته هغه درجه ورته لیکم چې په دې کې زه ایکسپرټ یم او دا به هم تاسو ایډ کړئ. کله مو چې دا کار هم وکړ بیا بل سټیپ درته راځي ورک ایکسپیرینس، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا به هم راشئ دلته دغه ایډ باندې به کلیک وکړئ د پلس نشان او دغلته به تاسو خپل دغه پکې ایډ کړئ. اوس به راشئ کمپنی نوم، زه مثلا نوم ورکومه د خپلې کمپنۍ نوم یولرنا نوم مې ورکړ او دلته ورته لیکمه ګرافیک ډیزاین، دغه نوم ما ورته ولیکه او بیا به راشئ سټارټ ییر، دغه دنده تاسو په کوم کال کې شروع کړې وه. نو زه ورته لیکم په 2019 کې پایل، په 2021 کې ختم او دا به هم پکې ایډ کړئ. بیا به راشئ اچیومنټس، دلته به هم په پلس باندې کلیک ورته وکړئ او کولی شئ دلته خپل لیډرشپ دغه ورته ولیکئ. چون موږ دغه نه ورته لیکو راته اړینه نه دي او پروجیکټ ډیټیلز دا اپشن چې دی دغه به هم تاسو ورته ډک کړئ. دغه به هم داسې ډک کړئ چې دلته به خپل د کمپنۍ نوم ولیکئ. مثلا کولی شئ دلته یولرنا ولیکئ او دلته ګرافیک ډیزاینینګ ولیکئ او دلته راشئ خپله د هغه کال چې تاسو شروع کړی دی هغه ولیکئ او چې تاسو په کوم کال باندې ختم کړی دی هغه هم کولی شئ چې دلته ورته ولیکئ. کمپنۍ نوم دلته به هم تاسو یولرنا ورته ولیکئ.
مثلا تاسو کولی شئ د خپلې کمپنۍ نوم ورته ولیکئ، خو ما دلته یولرنا ورته ولیکه او بیا دا به هم پکې اډ کړئ. او له دې نه بعد به بیا تاسو راشئ پبلیکیشنز. په پبلیکیشنز باندې به کلیک وکړئ او دلته به هم دا اډ کړئ او د خپلې کمپنۍ نوم یعنې یولرنا زه ورته لیکمه او کال مثلا زه ورته لیکمه 2022 او آتر مایکروسافټ په دې ځای کې هم زه ورته لیکمه چې یولرنا او دا به هم تاسو چې شئ کوئ اډ به یې کوئ. کله مو چې دا کار وکړ بیا به راشئ دلته انسرټ، په دې باندې به تاسو یو کلیک وکئ، دا به هم تاسو پلس باندې کلیک وکئ او را به شئ دلته به تاسو خپل د کمپنۍ نوم ورته ولیکئ. دغه یو څو ځایه درنه غواړي، صحیح ده، نو تاسو مجبور یې چې دغه نوم ورکئ او دا پکې اډ کئ. بعد له هغې به بیا راشئ خپل هوبیز دا به هم پکې اډ کئ. په هوبیز کې مثلا زه ورته لیکمه چې فوټبال مې ورته ولیکه او دا مې هم پکې اډ کړ. نون لانګویج یعنې په کومه ژبه تاسو پوهیږئ هغه هم کولی شئ پکې ولیکئ. مثلا زه پکې لیکمه چې انګلیش او بیا راځمه دلته هغه لیول فلوینټ دی ښه او دا هم پکې اډ کومه. بل اپشن تاسو سره راځي د ایډیشنل ډیټیلز، په دې باندې به کلیک وکئ او دلته به هم خپل معلومات تاسو ورته ولیکئ. مثلا زه ورته لیکمه چې ژورنالیزم او دا به هم تاسو اډ کئ. مثلا داسې دلته ورته لیکئ چې ژورنالیست اسسټنټ او دا به هم تاسو اډ کئ. بیا به راشئ ریفرانس، تاسو ریفرانس نوم مثلا زه ورته لیکمه چې احسان جلالی، دلته خپل دا نوم ورته لیکمه او بیا راځمه خپل سکیل ورته لیکمه او بیا راځم دلته د کمپنۍ نوم لیکم او دلته خپل د موبایل نمبر ورکوم، دلته به خپل د ایمیل ادرس ورکئ او دا به هم تاسو اډ کئ. کله مو چې دا هم اډ کړ وروستی مرحله راځي د سیګنیچر. تاسو کولی شئ چې په دې ځای کې یوه امضا هم ورته وکئ. نو موږ چې دغه کومه امضا دوی راکړې ده همدغه صحیح ده او دغه موږ دلته اوس خپله سی وي ګورو. د سی وي د کتلو لپاره به تاسو راشئ دلته دغه وي اپشن چې دی په دې باندې به تاسو کلیک وکئ او دلته به خپل یو شکل ورته راواړوئ. کوم شکل کې چې تاسو غواړئ نو کولی شئ په همغه اندازه او په همغه سایز کې خپله سی وي وګورئ. مثلا دغه زه انتخابومه ورته او خپله سی وي به اوس دلته موږ وګورو. تاسو ته ښکاري په څومره پروفیشنل طریقې سره موږ دغه سی وي ډیزاین شوله او دغه سی وي جوړه شوله. نو تاسو هم کولی شئ چې په همدې طریقې سره په خپل موبایل کې سی وي جوړه کړئ. دوستانو زموږ د نن ویډیو همدومره وه. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم.